40 میلیونه څه شي دي؟ یو داسې لیونی تجار چې ورته پیدا سي دا ټول درته په کار او روزګار برابروي. کاشکې د موږ نفوس د پاکستان که درته وایي چې ورته لیوني وای د موږ ټول 1000 میګاواټه برق د ټول افغانستان 500 میګاواټه مرګ ده وروره. جنرال صاحب احساس د مسؤلیت باید وکړو تر څو د جګړو مخه ونیسو د مهاجرتونو. مهرباني موبیل صاحب په چین کې ما ته خو دلته کېدای شي چین ته څوک تلي په چین کې چې ته یو فابریکه یا کارخانه یې لکه یو کال پورې برق مفت دی. زه هم په افغانستان کې موږ برق دا خالي یو برق صحیح فعال برق موږ خپل جوړ کړو د افغانستان. ته ماته وایې چې کاروباري به نه درځي. په دغه دوبۍ کې موبین صاحب 1500 غټ تجاران په دغه دوبۍ کې د 2.5 ساعته د کابل نه مزل دی. دا په دوبۍ کې صاحب مهربان خپل کاروبارونه کوي. هر سړی درځي وړه وتخه کوي. و موبین صاحب یوازې غلطي د ولس نه ده د حکومتونو هم غلطي ده او دا د اوسني حکومت غلطي نه ده چې دوی هم دا وځي. دا ما چې لیدلي د 15 کالو کې د ثور کودتا نه دي خو چې څومره حکومتونه راغلي زمونږ ټولو دا حل دی. موبیل صاحب پاکستان ته منډه که مهاجر شه چې لږه حالت ښه شي بېرته منډه که وطن ته دلته بیا جنګ شي بیا پاکستان ته منډه که هلته کاروبارونه خلکو ختم کړه راله د مجاهدینو په وخت کې دلته بیا جنګ شو بیا وروره خلکو کډې بار کړې نو څو ځل په جمهوریت کې هم همداسې وشو. اوس هم همدغه لوبه ده. و موبیل صاحب که دا وطن موږ او تاسې جوړ نه کړو دغه تجاران اوس دغه سا کالې زموږ دهقان مڼه انګور رومای کچالو یو هم په خدای که پکې ګټلي. جنرال صاحب ګورئ ښه کاشکې کال مخکې چې تدابیر ورته نیولی وای چې دغه ظالمان په ما لار بدوي بدیل او بل دهقانان زه په دې ملامتوم. اول ځان ته وایم بیا د ټولو ته وایم چې خیر ته د خدای روی وکړئ پیکنګ صحیح وکړئ. په دوبۍ کې یو تجارو ما تیلې په هر کانټینر کې مې $2000 تاوان کوه د دغه په وجه باندې چې افغانانو پیکنګ صحیح نه کوه غلطي یې کوله. آخر وای دومره واس مې نه درلوده پرې مې خوده کار مې پرېښوده. لږ موږ او تاسو کوشش وکړو لږ دا نظام تجاران په موږ رحم وکړي ځکه جوړ موبیل صاحب ته چې درغلی وم ښه یو من ټنډه یو خو موږ ټول من منیو الوګان هم من خلطه کې اچولي ټنډې هم من خلطه کې اچولي مړې یعنې دې نه معلومېږي چې موږ افغانان ټول من منیو. یقین وکړئ چې یو من ټنډه چې وه په 100 افغانۍ وه. د افغانستان دغه اوسنی حالت کې چې دا خلک له افغانستانه وځي او ته په دې کې هغه 1% یا 2% خلکو هغې ته راځم ځوان صاحب هغې ته زه راځم نه هغې ته زه راځم که نه هغې ته زه راځم. ما وختي په دې خبرې کړې بیا هم کومه او ویډیو مې هم ډکه کړې وختي د نر غوندې کړې. ګوره دا د دې حکومت مسؤلیت دی چې ځوانانو ته کار برابر کړي ځوانانو ته روزګار برابر کړي. یوازې زه راته وایم چې یوازې دلته مولکراسي نه ده په کار چې ټول ارض کې ملا صاحب باید کار اهل کار ته وسپارل شي. دغه ځوانانو ته د تعلیم یوازې موږ د جنکو خبره کوو باید د هلکانو تعلیم هم وشي. ګوره دلته موبیل صاحب یوازې خلک د تعلیم خبره کوي د جنکو هلکانو په افغانستان کې تعلیمونه پرېښودل. زه داسې مکتبونه پېژنم زما ملګري د دې لوګر په دې کابل کې مکتب 4,000 کسان یې لرو 2 هلکان اوس 10 کسان پاتې دي. دا د چا ګناه ده؟ دا د همدغه اسلامي امارات همدغه اوسني حکومت دغه ده. باید چې زمینه ورته برابر کړي. پاچا صاحب محترم تا زما ځای له نږدې نه لیدلی ده کوم خدمت کوم تکلیف کومه خواري مې چې ویستلې ده یاره مور به داسې زوی رانه وړي چې ویې کړي. یو سنټ په ما حرام کې د افغانیو چې ما سره چا مرسته کړي یوه سپرې را کړي 10 کسان مې په کار ګمارلی دي 10 کسان په لوګر کې 10-12 کسان په کابل کې دا 15 کسانو ته زه تنخوا ورکوم له همدغه جینۍ ورکوم. د کار زمینه خو داسې نه برابریږي وروره ګله چې یو سړی ده د حکومت مرسته ورسره کوي حکومت یې په پښو دروي حکومت تعاون ورسره کوي حکومت ورته ښه هغه کوي په هر بخش کې د مالیې سهولتونه ورته برابروي بهانې نه ورته لټوي. نو همت له لاسه نه ورکوم. یو وخت به خدای داسې راولي چې دغه کار به مو سي. خو افغانان نه دي افغانان دا د کار خلک هم دي د همت خلک هم دي. لږ تشویق ورته پکار ده یو څه د کار زمینه ورته پکار ده یو څه مونږ د خپل جب نه دا لړم لرې کړو وروره ګله احساس د مسؤلیت وکړو په هر بخش کې که وزیر ده که رئیس ده که والي ده که ولسوال ده